السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما کتونکو د فیسبوک د لارې د لر او بر څومره چې مسافرونه دي څومره چې پښتانه یې ټول ورلډ ته زه دا خواست کوم چې برای کرم زما خبرو ته غلط مطلب مه ورکوئ، زما خبرو ته غلطه شیشه مه ښایئ. زما د ټولو خبرو مطلب دا و، دین په اول نمبر باندې، دنیا په دویم نمبر باندې ده. د دین محنت په زه اول کوم، د تبلیغ محنت په زه اول کوم. دا نبی صلی الله علیه وسلم محنت دی. څوک چې د تبلیغ محنت نه انکار کوي، څوک چې د تبلیغ محنت نه کوي، یا کافر دی، مشرک دی. زه د تبلیغ محنت سره ډېر مینه کوم، محبت کوم. زه بیا هم د تبلیغ محنت کوم او بیا به هم کوم. زما عرض صرف دا و چې زه به صوفیانه کلامونه وایم، د نعتونو په شکل کې به وایم. زه داسې رنګ وله ورکول غواړم، خو د بعضو ملګرو، د بعضو سوشل میډیا والا خلکو چې کوم دی خپل پیجونه مخ په وړاندې بوتلو دپاره غلطې خبرې، غلطې مسایل بیان کړل. زما هغه خبره مطلب دا و چې زما د بچو او زما چا تپوس ونه کړو چې صرف دومره اندازه تاسو ته وشي چې تاسو په دې خبرو چال شوئ چې په میرپور خاص کې په سند کې د تبلیغي جماعت کله غوږونه کټ کېدل، کله ژبې کټ کېدې، څومره بزرګان شهیدان شول، تاسو د هغوی کورونو ته تللي. زما د خبرې دغه یو مقصد دی چې تاسو د هغوی د بچو تپوس کړی دی، تاسو د هغوی ځوانانو تپوس کړی، تاسو د هغوی میندو خویندو تپوس کړی دی. زما په خپل ځان باندې بلیم ځکه ولګولو چې تاسو روچت شئ، او زما خپل ځان ځکه ټارګېټ کو چې تاسو ته دومره اندازه وشي که نه چې هغه مرونه او هغه تبلیغ محنت والو تاسو د هغوی اړه پوښتنه ونه کړه، تاسو د هغوی میندو خویندو تپوس ونه کړو. صرف کیمرې مو راغستې دي، ای مور ستا بچی مړ دی، ای مور ستا زوی مړ دی، په دې جړاګانې فریادونه. هغه کورونو ته لاړ شئ، هغه کل چې کوم دی، هغه زمونږ نسل چې کوم دی، ولې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په امت کې نه دی. هغه تبلیغ دی، اصل تبلیغ دا دی، اصل محنت دا دی چې تو د هغوی کورونو ته لاړ شئ، د هغوی په سر لاس راکاږئ، هغوی سره ښېګړه مرسته وکړئ. ما سره مه کوئ ښېګړه مرسته، زه تاسو نه روپۍ نه غواړم، زه تاسو نه ډالر نه غواړم، ما ته هېڅ مه راکوئ. ما ته صرف دعا کوئ چې زما د وجې الله رب العزت ډېرو خلکو ته هدایت خور کړي. السلام علیکم السلام علیکم جی، زه یم شاسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کولو ته راغلی یم چې لر او بر چې څومره زما فینس دي، په دوبۍ کې دي، مسافرونه دي چې په کوم ملک کنټري کې دي، د ټولو چې کوم دی یو افوا، یو پراپیګنډا په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته نن سبا وایرل ده چې شاسوار بیا دې فیلډ ته بیک کوي. نو او دا حقیقت دی، زه بیا راځم دې فیلډ ته، او په څه وجې راځم هغه خبره دا ده چې ما هغه فیلډ هم کولو، بیا ورسره ما د تبلیغ محنت هم وکړو. د دین کار په اول نمبر باندې، د دنیا کار چې کوم دی دا په دویم نمبر باندې کوم. خو دې فیلډ ته بیک ځکه کوم، ځکه بیا راغم چې ما دا 2 کاله د دین محنت وکړو. څوک زما تپوس ته رانغل، څوک زما پوښتنې ته رانغل، زما بچی څنګه دی، شاسوار څنګه دی، مړ دی، ژوندی دی، څنګه دی، څنګه نه دی، د سر څرنګه کومک مرسته وکړو. نو زه بیک کوم، او زما فینس چې څومره دي، څومره مینوال دي، کتونکي دي، ما ګوري، نو انشاءالله